چې بل اتاق کې کېنوه هلته شان د خدای ده دا 12 که 12 بجې دي دا ځناور راغی دا راغی د بل اتاق کې ناست و دومره اطمیناني ده دومره ډاډه ده نه پوهېږم چې دا څه خبیثه عقیده یې ور جوړه کړې وه چې دومره اطمیناني ناست ده چې کیسه کې هم نه ده د پیرهدار ځناور وي دا ډریور خرکوس د پیرهدار وایي چې ما ته یې ویلې وې چې ما مېلمه ده خصوصي مېلمه ده نو ښه خوراک ورکړي ښه ویې نازوي مطلب نو پیرهدار وایي چې زه ورغلم نو ملګري خو ولاړو پیرهدارۍ ته نو زه ورغلم د استادانو د خوراک نه مې ښه سپېشل شی ورته راوړه چې څه مو استادانو ته تیار کړي هغه مې راوړه ورته مې کېښوده ښه یې خوراک وکړه وروسته یوه نیمه ګنټه شیخ صاحب مېلمنو سره ناست چې هغه فارغه شو دا یې همداسې لاس نیولی و د شیخ صاحب د دروازې مخکې هم 2 محافظین ولاړ دي عمومي دروازې مخکې هم یو 2 محافظین ولاړ دي د هغه نه مخکې قرول ده قرول کې خو 8 پیرهداران دي نو د دې ټولو نه دې ځناور راړولی دا یې وایي لاس نیولی له کوټې راویسته د محافظینو خو چې وکتل چې زه خو د ډریور راوسته نه هغې د شیخ صاحب مخکې کښېنه نو شیخ صاحب چې نورو ملګرو سره ملاقات هغه چې خلاص و دا ځناور د ښه چې په طبیعت باندې ناست هم و داسې ګپ یې هم لګولی داسې یو ساعت نیم ساعت شیخ صاحب سره ناست ښه ګپ شپ اوس نو وایي دا بله د تعجب خبره خو دا ده چې دا اوس چې کوم محافظ شي د هغه د زخمي د بېچاره په هغه کې هسپتال کې پروت ده دا یې وایي ما دا ځناور څاره خو 2 محافظین دروازه کې ولاړو دا یې وایي ما څاره دم ساعت دی وایي دې ساعت ته وکتل بیا به یې پښې ته ټاپ ورکړه بیا به دا ساعت بیا وکتل ساعت ته بیا کتل بیا به یې دا پښه باندې لاس ووهه داسې عجیب حیران ورته پاتې وم چې دا څه رقم کار ده او پښه یې پلستر وایي تاو کړی و چې یعنې زه خو تازه مې هغه کړی ده مریض یم خو لنډه دا چې شیخ صاحب ته مخامخ کېناسته دا پښه یې داسې 2 لیشتۍ کې دومره اندازه کې ورته وغځوله شیخ صاحب دا پښه مې دم کړه پښې دم سره وروره او بله د تعجب خبره دا ده چې موږ د نورالانوار استاذ قبله مولوي صاحب دا د ده د ورور دی د شیخ صاحب وایي دا یو میاشت د شیخ صاحب اتاق ته دی نه و راغلی بس په دغه ساعت یې وایي اودس وکړه او د شیخ صاحب اتاق ته راننوته چې راننوته ډایرکټ بس چې دا ناست نه و د ځناور پښه مخکې کړه شیخ صاحب دا پښه مې دم کړه چې ښه یې مخامخ کړه ورته چې په یو صورت هم د بچ کېدو احتمال نه وي بس بیا بټنه مې ووهله نو شیخ صاحب خو ډایرکټ وایي چې موږ ورپسې راورسېدلو د شیخ صاحب سلګۍ وې لاسونه پښې نه و دا یو اړخ یې بیخي نه وه لاسونه پښې خو یوله کې هم نه وه نو دا یو اړخ یې بیخي وي ختم و شیخ صاحب چې جیګ هم کوئ چې سلګۍ یې وې په داخله کې د قبله مولي صاحب هم ورور یې دا بېچاره هم شهید شوی و او دا ځناور ژوندی او صرف پښې ماغه وې ختمې وې نور ژوندی و نو بیا دا مجاهدینو مردار که خو د هر څه نه جالبه دا وه د نن ورځې کیسه درته وکړم د نن قسم ده زه ورغلی وم ما ته په خدای یقین و که ختم کړي ټول طالبان راغلي وو ختم هم وکړه نو د تعجب ځای پکې دا و قسم دی یوه عجیبه خوشبویي لګېدله چې تصور یې نسم کولی که نه یو وارې چې دا ختم منځ کې کېناست یو عجیبه خوشبویي راغله هغه مسنګ ملګري مې ما پام نه و ما لکه چا عطر خو بیخي د عطر غوندې نه وه وایي هغه د خوشبویي ته حس کړه خوشبویي حس مې کړه قسم د ختم مې پرېښوده هغه جیته راغلم په خدای یقین وکړئ یوه عجیبه خوشبویي راتلله د شیخ صاحب د جای نه الله دې دی مقبول مرحوم وګرځوي نو ډېره داسې دردناکه کیسه وه ته په خدای یقین وکړئ یو دانه وغږېده وایي امارت مشران هم نن راغلي وه وایي نور مې هېڅ ګیله داسې نه کېږي بس دا یو خبره ډېره دردمنه وکړله چې ټول طالبان په چغو چغو ورته وژړل دا نن هېڅ یو هم طالب هم نه ټینګېده وایي چې موږ د امارت د مشرانو نه ګیله نه کوو موږ دغه تراټ ژړوي چې د شیخ صاحب دومره لویه هستي او د ده په سر باندې هغه چجکی پروت د هغه تراټ یې اچولی د هغه په سر باندې ته په خدای یقین وکړه دومره طالبانو چیغې وهلې دي خبرې سره دومره چیغې وهلې دي اندازه یې نه وه نو بس خلاص خبره دا ده چې انا لله و انا الیه راجعون ډېرې ودرېدولې ځکه مې دا کیسه درته وکړله